بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. راځو د نن ورځې په درس کې د عناصرو دوراني جدول، فرعي ګروپونه او بلاکونه لولو. په تیر درس کې موږ تاسې د عناصرو دوراني جدول د ګروپونو په اړه خبرې وکړې او ومو ویل چې د عناصرو دوراني جدول 8 اصلي او 8 فرعي ګروپونه لري. اصلي ګروپونه په A توري او رومي اعدادو سره مشخص کیږي او فرعي ګروپونه دا په B توري او همدارنګه رومي اعدادو سره له 1 څخه تر 8 پورې مشخص کیږي او ښودل کیږي. د عناصرو دوراني جدول 8 فرعي ګروپونه لري. البته د ډي بلاک عناصر دا په فرعي ګروپونو باندې ویشل شوي دي. په ډي بلاک یا انتقالي فلزاتو کې په دوراني جدول کې 10 عمودي کرښې شتون لري. نوموړي 10 عمودي کرښې په 8 ګروپونو کې ترتیب شوي او ښودل شوي دي. په انتقالي فلزاتو کې یا هم په دوراني جدول کې هر هغه عنصر چې الکتروني جوړښت پای د NS2 N-1 په شکل وي دا په دریم B ګروپ کې پراته دي او ټول هغه عناصر چې الکتروني جوړښت پای په NS2 N-2 سره شوی وي دا په څلورم B ګروپ کې دي. همدارنګه هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-3 سره ختم وي دا په پنځم B ګروپ کې شتون لري. همدارنګه په دوراني جدول کې هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-4 ختم وي نو دا په شپږم B ګروپ کې قرار لري او هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-5 سره پای ته رسیدلی وي دا په 1B ګروپ کې قرار لري. مګر په دوراني جدول کې په انتقالي فلزاتو کې 3 عمودي کرښې یعنی D6 D7 او D8 دا 3 واړه عمودي کرښې د 8م ګروپ په نوم سره یادیږي. یعنی هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-4 D6 یا D7 او یا D8 سره ختم وي نو دا په 8م B ګروپ کې قرار لري. همدارنګه هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-9 باندې ختم شوی وي دا په لومړي یا اول B ګروپ کې قرار لري او هغه عناصر چې الکتروني جوړښت په NS2 N-10 ختم شوی وي دا په دویم B ګروپ کې قرار لري. راځو اوس یو څو نمونې ذکرو. د مثال په ډول سیکنډیم د دې الکتروني جوړښت که په فرعي سویو کې وښودل شي نو دا په NS2 یعنی 4S2 او N-1 که څلورو ته موږ تاسې N نوم ورکړو نو د دریو لپاره N-1 لیکل کیږي D1 نو دا د NS2 N-1 شکل لري نو په دریم B ګروپ کې قرار لري. ټیټانیم الکتروني جوړښت په 4S2 3D2 سره ختم شوی دی دا هم د NS2 N-2 شکل لري نو په څلورم B ګروپ کې قرار لري. او ویناډیم دا 4S2 3D3 باندې الکتروني جوړښت پای ته رسیدلی نو دا هم د NS2 N-3 شکل لري نو په پنځم ګروپ کې قرار لري. همدارنګه کرومیم په 4S2 3D4 سره ختم شوی الکتروني جوړښت یعنی د NS2 N-4 شکل لري نو دا په شپږم B ګروپ کې قرار لري. همدارنګه منګنیز د منګنیز الکتروني جوړښت په 4S2 3D5 سره پای ته رسیدلی نو دا د NS2 N-5 شکل لري نو په 1B ګروپ کې قرار لري. او همدارنګه د اوسپنې الکتروني جوړښت په 4S2 3D6 سره پای ته رسیدلی نو دا د NS2 N-5 شکل لري نو په 8م B ګروپ کې قرار لري. او د کوبالت الکتروني جوړښت بیا په 4S2 او 3D سره ختم شوی نو که دغه څلورو ته موږ تاسې نوم N ورکو او دا البته په N سره ښودل کیږي هم ځکه دا په څلورم پیریود کې ده او 3 نو حتما له N څخه یو قیمت کم اخلي
نو ډیو نو بالاخره کوبالت هم په اتم بی ګروپ کې قرار لري او نیکل په NS2 N منفي او په 4S2 درې اته یا NS2 N منفي یو ډي اته سره پای ته رسیدلی البته الکتروني جوړښت نو دا هم په اتم بی ګروپ کې قرار لري مګر مس د دې الکتروني جوړښت په 4S2 درې ډي نه باندې ختم شوی یعنی د NS2 N منفي یو ډي نه شکل لري نو دا په لومړي بی ګروپ کې قرار لري او همدارنګه زنک د زنک الکتروني جوړښت په 4S2 درې ډي لس سره پای ته رسیدلی نو دا د NS2 N منفي یو ډي لس بڼه لري نو دا په دویم بی ګروپ کې قرار لري همدارنګه د عناصرو دوراني جدول 4 بلاکونه لري نوموړي 4 بلاکونه یې د S بلاک P بلاک D بلاک او F بلاکونو په نوم سره یادېږي راځو لومړی د S بلاک تشریح کوو په اس بلاک کې ټول هغه عناصر شاملیږي چې الکتروني جوړښت یې په اس فرعي سویې سره پای ته رسیدلی وي او یا داسې هم ویلی شو چې ټول هغه عناصر چې د اس فرعي سویې د ډکېدو په حال کې وي دا په اس بلاک کې شاملیږي د مثال په ډول د پوتاشیم اتومي نمبر 9 دا که الکتروني جوړښت په فرعي سویو کې وښیو نو دا په 4S1 باندې الکتروني جوړښت ختمیږي نو دا په اس بلاک کې قرار لري یا مثلا کلسیم الکتروني جوړښت په 4S2 یعنی د اس په فرعي سویې سره پای ته رسیدلی نو موږ تاسو ویلی شو چې کلسیم په اس بلاک کې قرار لري همدارنګه دویم پی بلاک دی په پی بلاک کې هغه عناصر شاملیږي چې د پی فرعي سویې د ډکېدو په حال کې وي او یا داسې هم ویلی شو په بل عبارت په پی بلاک کې هغه عناصر شاملیږي چې الکتروني جوړښت په پی فرعي سویې سره پای ته رسیدلی وي د مثال په ډول موږ تاسې لرو فاسفورس اتومي نمبر یې 15 ده که الکتروني جوړښت په فرعي سویو کې وښیو نو بالاخره د دې الکتروني جوړښت په 3S2 3P3 باندې ختمیږي نو دغه د پی فرعي سویه چې پای ته راغلې او یا د ډکېدو په حال کې ده نو دا د دې څرګندویي کوي چې فاسفورس په پی بلاک کې قرار لري او همدارنګه سلفر اتومي نمبر یې 14 د دې الکتروني جوړښت په 3S2 3P4 سره پای ته رسیدلی یعنی دغه د پی فرعي سویه د ډکېدو په حال کې ده نو ویلی شو چې سلفر هم د جدول په پی بلاک کې قرار لري همدارنګه ډي بلاک لکه مخکې چې مو خبرې ورباندې وکړې په ډي بلاک کې هغه عناصر شاملیږي چې د ډي فرعي سویه د ډکېدو په حال کې وي یا داسې هم ویلی شئ په ډي بلاک کې هغه عناصر شاملیږي چې الکتروني جوړښت یې په ډي فرعي سویې سره پای ته رسیدلی وي د مثال په ډول کوبالت 28 که الکتروني جوړښت موږ تاسو په فرعي سویو کې وښیو نو آخر ته په 3D سره ختمیږي نو دا د دې څرګندویي کوي چې کوبالت په ډي بلاک کې قرار لري او یا مثلا نیکل الکتروني جوړښت په 3D سره پای ته رسیدلی نو دا ډي چې پای ته راغلی د دې معنا ورکوي چې دا نیکل په ډي بلاک کې قرار لري او یا داسې هم ویلی شو په د نیکل دا د ډي فرعي سویې د ډکېدو په حال کې ده نو دی په ډي بلاک کې قرار لري او همدارنګه مس همچنان الکتروني جوړښت یې په 3D سره پای ته رسیدلی نو دی په ډي بلاک کې قرار لري او د دوراني جدول په اف بلاک کې ټول هغه عناصر شاملیږي چې د اف فرعي سویې د ډکېدو په حال کې وي او یا داسې هم ویلی شو ټول هغه عناصر چې الکتروني جوړښت یې په اف فرعي سویې سره پای ته رسیدلی وي په اف بلاک کې شاملیږي د مثال په ډول موږ تاسې سمریم په نوم یو عنصر مد نظر نیسو اتومي نمبر یې 2 ده که چېرته موږ تاسې د دې فرعي سویې ولیکو نو د دې الکتروني جوړښت بالاخره په 4F سره پای ته رسیږي یعنی دغه د اف فرعي سویې د ډکېدو په حال کې ده نو ویلی شو چې همدغه SM2 عنصر دا په اف بلاک کې قرار لري